که د نړۍ تاریخ ته یو نظر وکړو نو ډیری عجایب او د تیر وخت جوړښتونه زموږ له فکر او ځواک څخه څو چنده پورته ښکاري چې همدا زموږ د فکر او حیرانتیا سبب کیږي چې نه په هغه زمانه کې کومه ټکنالوژي او نه هم کومه ماشینري نو هغه خلکو اخر دغسې ودانۍ او جوړښتونه چې زښته زیات پیچلي او سخت دي څنګه جوړ کړي وو د دغه عجایبو او حیرانوونکو ودانیو په ډله کې چې د نړۍ اووه عجایب ورته ویل کیږي له ډلې مو د مصر اهرامونه په تېره ویډیو کې تشریح کړي وو نو دا ځل مو هم د دغو عجایبو له ډلې څخه ماچو پیچو ښار انتخاب کړی چې یو لرغونی او تاریخي ښار دی اخر دغه ښار چې د انجنیرۍ یو نمونه ده څنګه او چا جوړه کړې او په دغه ځای کې د انسانانو شتون ولې نشته او دغه ښایسته ښار همداسې خالي د څه له امله پرېښودل شوی څنګه به یې په دغسې یو ځای کې دغه رقم یو عالیشان او زړه راښکونکی ښار جوړ کړی واوسي د راز چینل په ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم که موږ د دغه ښار په نوم باندې فکر وکړو چې اخر ماچو پیچو ولې ورکول شوی نو د څېړونکو په وینا دغه لفظ د هسپانوي ژبې څخه دی چې معنا یې د یو زوړ غره څوکه یا هم زړه آبادي ده د نړۍ د اووه عجایبو په ډله کې یو هم ماچو پیچو ښار دی چې دا د لاتینې امریکا په خاوره کې موقعیت لري دغه ځای د انکا تمدن درلود چې تر پیړیو راهیسې د انسانانو له سترګو پټ و د څېړونکو په وینا دا ښار د 400 کلونو لپاره د انسانانو له سترګو پټ و مګر اخر هم د یو شخص د څېړنو او ګرځېدو له امله د نړۍ تر سترګو رابرسېره شو دا په کال 1911 میلادي کې د یو امریکایي محقق چې هایرم بینګم نومیږي دعوه وکړه چې د لاتینې امریکا په خوا کې یو داسې ښار موجود دی چې تاریخ یې سلګونه کلونه تیر وخت ته رسیږي نو د یادې دعوې د ثبوت لپاره چې کله خلک تر دغه ځای ورسېدل نو دوی هم تعجب کې شول چې اخر دغه ښکلی ښار د مځکې په ګردونو کې څنګه پټ پاتې شوی او ولې دغسې ښایسته او زړه راښکونکی ځای له انسانانو خالي دی یاد ښار په 15مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی او د هغه خلکو لپاره چې بنسټګر یې و صرف د 80 کلونو لپاره د ژوند جوګه و له هغې وروسته د هسپانوي پوځ له امله د انکا تمدن د خلکو له لاسه ووتلو او دغه جنت ځای د خړو ګردونو په انبار د انسانانو له سترګو پټ پاتې شو د یو بل رای په مطابق د دغه ښار خلک د یوې وبا له امله چې چیچک نومیږي مړه شوي وو او هم دغلته دفن شوي ویل کېږي چې دغه ښار کې تر 1000 نفرو زیات نفر اوسېدل ماچو پیچو چې معنا یې زوړ غر یا زړه آبادي ده دغه ښار د پیرو په نوم ایالت کې د اورمبمبا سیند په دره کې د انډس په غرونو کې موقعیت لري دغه ښار په 2400 متره لوړوالي کې د غرونو لخوا احاطه شوی دی او د انکا تمدن د پخوانۍ پلازمینې کاسکو څخه 130 کیلومترو کې موقعیت لري یاد ښار د سمندر له سطحې څخه 9000 فوټه پورته دی د لرغونپوهانو په باور د انکا تمدن د وخت یو پاچا خپلو خلکو ته حکم کړی و چې ماته یو داسې ښار جوړ کړي چې هم پکې زه ژوند وکړم او هم ته حکومت وکړی شم نو د همدې لپاره یې پلان شوی ښار په دغه ځای کې جوړ کړ ګران لیدونکو که د هغې وخت خلکو ته فکر وکړو نو دوی په زراعت کې ډېر مهارت درلود ځکه دوی د خپل فصل لپاره تر دغه ځای د اوبو رسولو یو ډېر ښه سیستم هم درلود همدې سره سره دوی د نویو علومو څخه هم پوره خبر ول د دغه ځای څخه ترلاسه شویو اثراتو په اساس دا ویل کېږي چې دلته حیوانات هم ساتل کېدل او همدارنګه دا هم ویل کېږي چې د دغه تمدن خلکو خپل مړي په مځکه کې ښخول د انکا ښار 1530 متره اوږدوالی او 200 متره پلنوالی لري د دغه ښار جوړښت په زراعتي او ښاري برخو ویشل شوی دی او دا دوه سیمې د خندق زینې او دیوال په واسطه ویشل شوي دي کله چې دغه ښار کشف شو نو د اصلي جوړښت 80% تکمیل شوی او یوازې 10% پاتې و د دې ښار کنډوالو کې د مختلفو ځایونو نښې شتون لري لکه کورونه چوکۍ هدیرې پټنځایونه او همدارنګه د لمر ځای چې د کیتوا په ژبه کې ورته انتهواتانا ویل کېږي چې دا د هغه ځای معنا لري چیرې چې لمر تړل کېږي دا ځای د ښار په لوړه برخه کې موقعیت لري او د انکا تمدن د ښار یو مهم سپېڅلی ټکی ګڼل کېږي چې د دې په مرسته دوی خپل د تاریخ یو سیستم هم درلود تر هغه ځای چې موږ پوهیږو انکا تمدن د پاموړ ستورپېژندنې پوهه درلوده یو بل سپېڅلی ځای چې د مذهبي شرایطو سره تړاو لري د لمر معبد دی یو سرخلاص ځای دا ځای په ځانګړې توګه د دې تمدن د خدای لپاره وقف شوی و چیرې چې په دې معبد کې مراسم قربانۍ او نذرانې ترسره کېدي په عموم کې د انکا تمدن خلکو د طبیعت عناصرو ته بېلابېل درناوی درلود د همدې لپاره یې ډېری معبدونه ول لکه د سپوږمۍ معبد د دریو کړکیو معبد او اصلي معبد ډېری هغه ډبرې چې په اصلي ساختمان کې کارول شوي وي لا هم ټینګې او ثابتې دي حتی د دوو زلزلو په مقابل کې هم په خپل ځای پاتې شوي داسې انګېرل کېږي چې د انکا ښار ځینې برخې په سرو زرو او سپینو زرو سینګار شوي وي چې ډېری برخې لوټ شوي او ورکې شوي دي نن ورځ ماچو پیچو چې په پیرو کې تر ټولو زیات لیدونکي او سیلانیان لري په ټوله لاتینی امریکا کې یو له خورا مشهورو ځایونو څخه دی چې د نړۍ له ګوټ څخه زرګونه لیدونکي جذبوي نن ورځ ماچو پیچو
چې په پیرو کې تر ټولو زیات لیدونکي او سیلانیان لري، په ټوله لاتینی امریکا کې یو له خورا مشهورو ځایونو څخه دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زرګونه لیدونکي جذبوي. دا یو داسې ساحه ده چې د لیدلو لپاره یې هر کال لکونه خلک سیل ته ورځي. د انکا ښار د زړه راښکونکو ښکلاو سربیره د دې شاوخوا طبیعت هم د دې ښکلا نوره زیاتوي چې د سیلانیانو لپاره یو نه هېرېدونکې منظره رامنځته کوي. لکه څنګه چې لمر د ماچو پیچو په غرونو باندې خپله طلایي ځلا پیل کوي، موږ دغه حیرانوونکې سپړنه پای ته رسوو. د انکا تمدن غرونه هماغه شان ثابت پاتې دي او زړه راښکونکې ښکلا یې د انسان هوښیارتیا او استقامت د ثبوت په توګه وړاندې کوي. نو په همدې سره موږ د ماچو پیچو دغه سفر پای ته رسوو. هیله ده چې د راز چینل دغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلی واوسي. خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ.